هغه خلکو مقابل کې چې زما دغه کوي تکذیب کوي. او بیا همداسې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې دعا په قرآن کې نقل ده چې ربي زدني علما، ای رب زما په علم کې اضافه وکړه، زما په علم کې اضافه وکړه. اصحاب کهف باره کې همداسې راځي، هغوی من چې کله تکلیف راغلی نو هغوی ویل چې ربنا اتنا من لدنک رحمة وهیئ لنا من امرنا رشدا. الله پاکه ته زمونږ دغه شه دوا قبوله کړه، زمونږ تا طرف ته دوا کو. اصحاب اعراف هم دا دوا کوي چې ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، یا رب مونږ ظالمانو سره مه داخله ده. نو باید مونږ هم دغه وکړو، دعا صرف الله طرف ته متوجه کړو. او رسول الله صلی الله علیه وسلم خو وایي چې ان الدعاء هو العباده، دعا چې د عبادت ده، دعا عبادت ده. عبادت به په قیاسو باندې ته نه کوي چې قیاس دی او فلانې دی، نه، دا به صرف په دغه باندې کوي، په نص باندې به کوي، قرآن او سنت نه. لکه ما مخکې ویل چې مشرکین د مکه بچو هغوی هم د الله په مقابل کې دا نور خپل بوتان چې دا به خدایان نه ګڼل، خو ویلې به چې داسې که موږ کوو چې دغه دي دا زموږ وسیلې دي. دې باره کې بعضې خلک ضعیف حدیثونه مخکې کوي، که د آدم علیه السلام حدیث دی ټول ضعیف دي، چې الله وایي چې ما هغه وایي چې ما پاس عرش باندې ما لا اله الا محمد رسول الله ویل ده. یو بل حدیث دی جابر والا چې لولاک لولا ما خلقت افلاک، اول چې الله دنیا پیدا کړ نو ستا نبي نوري پیدا کړ، دنیا ستا لپاره پیدا کړې. عبدالرحمن بابا دې باره کې شعر هم ویلی چې کل جهان د محمد دوری پیدا، دا ټول هسې ګپ شپ دی. الله قرآن کې وایي چې وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما خو جن انس خپل عبادت ته پیدا کړی. که موږ دنیا صرف رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره نو موږ پکې څه کوو؟ موږ هسې بېکاره پرځي دلته نه، دا خبرې سي نه. دنیا الله خپل عبادت ته پیدا کړی، رسول الله صلی الله علیه وسلم عبادت دپاره پیدا کړی. من حیث نبی هغه اشرف المخلوقاتو کې راځي، بهترین رسولو کې اعظم، خو خپل عبادت دپاره هغه هم پیدا کړی. نو زما ورونو په دې باندې عمل وکړئ، او د دې برخلاف کې څه دلایل نشته، اکثره چې دي ضعیف او منګړت او ځان نه خلکو روایتونه جوړ کړي. نو باید صحیح دین وپېژنو او قرآن او سنت باندې عمل وکړو چې زموږ لپاره راه نجات جوړ شي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.